ای پیغمبره کله چې دغه منافقان تا ته راځي نو وایي مونږ شاهدي وایو چې ته په یقیني توګه د الله پیغمبرې. هو الله پوهیږي چې ته ارومرو د هغه پیغمبرې، خو الله شاهدي وایي چې دغه منافقان بیخي دروغجن دي. دوی خپل قسمونه پر خپلو بدو اعمالو سپر ګرځولي دي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي. څومره ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي. دا هر څه له دې عمله دي چې دوی ایمان راوړ بیا کافر شول. له دې عمله د دوی په زړونو مهر ولګول شو. اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي. که دوی ووینې نو د دوی جثې او ظاهر به ډیر شاندار درته ښکاره شي. که وغږیږي نو ته به یې خبرو ته غوږ ونیسې. خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندې دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي. دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد ګڼي. دوی پاخه دښمنان دي. له دوی نه ځان ساتونکی اوسه. خدای دې دوی ووهي دوی کوم لوري ته اړول کیږي. او کله چې دوی ته ویل کیږي چې راشئ تر څو چې د الله پیغمبر ستاسو لپاره د مغفرت دعا وکړي نو خپل سرونو ته ټکان ورکوي او ته ویني چې دوی په ډیر غرور سره له راتلو نه ډډه کوي. ای پیغمبره که ته د دوی لپاره د مغفرت دعا وکړي او که یې ونه کړي د دوی لپاره یو شانته ده. الله به هیڅکله دوی ته بخښنه ونه کړي. الله فاسقانو ته هیڅکله هدایت نه کوي. دا همغه کسان دي چې وایي د پیغمبر پر ملګرو لګښت یعنې نفقه کول بند کړي تر څو چې دوی تیت پرک شي، په داسې حال کې چې د ځمکې او آسمانونو د خزانو مالک الله دی. خو دغه منافقان نه پوهیږي. دوی وایي چې که موږ بیرته مدینې ته ستانه شو نو باعزته یعنی دوی منافقان به ذلیل یعنی مهاجرین له هغه ځایه وباسي. په داسې حال کې چې عزت خو د الله او د هغه د رسول او د مؤمنانو لپاره دی. خو دغه منافقان نه پوهیږي. ای مؤمنانو ستاسې مالونه او اولادونه د تاسې د الله له یاد نه غافل نه کړي. کوم کسان چې دا کار وکړي هغوی زیانمن دي. کومه روزي چې موږ تاسې ته درکړې ده له هغې د خدای په لاره کې لګښت وکړئ مخکې له دې چې له تاسې نه د چا د مرګ نیټه راشي او په هغه کې هغه ووایي چې ای زما پروردګاره که ما تر نږدې مودې پورې شاته کړې نو زه به صدقه ورکړم او له نیکانو څخه به شم. په داسې حال کې چې کله د یو چا د عمل د پوره کېدو وخت را رسیږي نو الله هغه ته هیڅکله نور مهلت نه ورکوي او تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. الله ستر رښتیا ویونکی دی.